د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. له یو بل ښکلي خبر سره درته ښه راغلاست وایو. په اوس وخت کې په سیمه کې تر ټولو ستر جوړېدونکي مصنوعي کانال د قوشتېپې کانال د لومړنۍ فاز کارونه په مکمل ډول پوره سوي دي. همدا ډول په دغه کانال باندې چې کوم بندونه جوړېدل هغه بندونه او پلونه هم پرې جوړ سوي دي. د قوشتېپې کانال اول فاز 108 کیلومتره اوږدوالی لري چې د امو له دریاب څخه پیل او د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. الحمدلله دا د نن د هیواد په سطحه د یو ملي پروژې لومړنی فاز تکمیل شوی ده چې د قوشتېپې کانال په دغه برخه باندې اوبه ورخوشې شوي دي. د یادونې وړ ده چې د قوشتېپې ټول کانال 258 کیلومتره اوږدوالی لري، 108 متره یې عرض یا سور ده او ژوروالی یې 8.5 متره ده. دغه سیند د کانال په 3 فازونو باندې ویشل شوی ده چې په ډېرې خوښۍ سره یې د لومړني فاز کارونه په بریالیتوب سره سرته ورسېدل. د دغه کانال لومړنی فاز 108 کیلومتره اوږدوالی درلوده. د قوشتېپې کانال به په مجموعي ډول تقریبا 550,000 هکتاره ځمکه خړوبوي چې په دې توګه کولی شي افغانستان د غنمو او نورو زراعتي او نباتي محصولاتو څخه په خپل ځان بسیا شي.